بسم الله الرحمن الرحیم د سی پلس پلس نوې سیریز ته بخیر راغلی. په دې سیریز کې مونږ د بلټ ان فنکشنز باندې خبرې کوو. په سی پلس پلس کې زیاتو سټوډنټانو مونږ نه دا غوښتنه وه چې مونږ په اوب یا آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ باندې خبرې وکړو، خو له دې نه مخکې ما ښه وګڼله چې مونږ په بلټ ان فنکشنز باندې خبرې وکړو، ځکه چې بلټ ان فنکشنز مونږ سره په سی پلس پلس کې ځینې فنکشن سټډي کوو چې مونږ سره مهمې دي او هغه فنکشن یې مونږ سره په سی پلس پلس زیات کارول کېږي. نو راځو مونږ د هغه له جملې څخه ځینې فنکشن سټډي کوو او همدارنګه ګورو چې مطلب بلټ ان فنکشن دي څنګه دې څه شی او همدارنګه څنګه یې اکسس کولی شو او څنګه پروګرام کې استعمالولی شو، ارګومنټس هغه څه شی دي. مطلب ټول د بلټ فنکشن باندې خبرې کوو په دې ویډیو کې. نو راځو ډایرکټ جمپ کوو چې مونږ سره د ویډیو سایز زیات نشي. نو اول مونږ سره وایي چې بلټ ان فنکشن زموږ ټایټل ده، دې باندې ان شاء الله کار کوو. کوم بلټ ان فنکشن همدارنګه لکه د پری ډیفاینډ فنکشن په نوم چې هم یادېږي، دا موږ سره هغه فنکشن دي or those function which have already been defined by C++ language. کوم چې د C++ language لخوا موږ سره تیارې جوړې شوي دي، مطلب تیارې آماده شوي دي. نو هغه ته بلټ ان مطلب خپله تیارې شوي ته وایي، تیارې شوې فنکشن یې صحیح ده فنکشن. how to access built-in function لکه access موږ سره خپل لاسرسي دی، موږ سره څنګه دغه built-in function استعمالولی شو، څنګه access ورته کولی شو، مطلب لاسرسي څنګه درلودی شو دیتا. we can access these functions یا those functions through header files. د څنګه موږ سره د access کولی شو د header files نه. دا header files موږ سره خپل څه په واسطه انکلود کیږي. دا header files موږ سره preprocessor directive دا کوم چې موږ سره دغه څه کوي، دغه انکلود کیورډ موږ سره څه کوي، دغه موږ سره دا کوم header file چې دا موږ سره انکلود کوي په پروګرام کې. دا هیډر فایلز څه دي؟ دا هیډر فایلز کې موږ سره بلټ ان فنکشنز وي، موږ سره فنکشنز وي، موږ سره آبجیکټس وي. ما د مخکې پروګرام کې هم ویل که چیرې تاسو نه وي کتلی نو موږ د سی پلس پلس اولنۍ دویمې ویډیوز ته لاړ شئ، نو هغې ځای کې به تاسو په پریپرسر ډایرکټیو او همدارنګه په هیډر فایل باندې پوه شئ. لکه څنګه مې درته ویلې د هیډر پریپرسر ډایرکټیو په نمبر ساين او انکلود سره شروع کیږي او دغه دوه بریکټې ورسره وي. صحیح ده چې دغه دوه بریکټو ترمنځ بیا څه کوي؟ انکلودینګ کوي. انکلودینګ څه انکلود کوي؟ دغه هیډر فایلز انکلود کوي. د پریپرسر ډایرکټیو اندې ته وایي. او بیا د هیډر فایل څه ته وایي؟ هیډر فایلز موږ خپله په هیډر فایلز کې موږ سره فنکشن وي، لکه څنګه دا بلټ ان فنکشن موږ سره څه دي، موږ سره بیا دې کې موږ یو هیډر فایل ورکړو او هغې نه موږ بلټ ان فنکشن استعمالوو. لکه ما درته ورکړی و چې ان آی او سټریم یې ورکړی و، صحیح ده، دلته مې لیکلي و چې انکلود آی او سټریم. دغه آی او سټریم کې موږ څه کوو؟ د آی او سټریم کې موږ سی ان او سی اوټ آبجیکټ کاروو. موږ به لیکو چې انکلود یا موږ لیکو چې آی او سټریم. صحیح ده، داسې هم لیکه، صحیح ده که نه؟ لیکه هم که نه. نو دې کې موږ د انپوټ آوټپوټ سټریمینګ کوو، کوم سی ان اوټ سی اوټ چې و. نو همدارنګه راځو نور هم پکې کار کوو. او بیا موږ سره چې دي arguments of functions. arguments of functions کوم څه شي دي؟ موږ سره to perform an operation on a function may request data or may not. که چیرې موږ سره وایي فنکشن باندې کار کوي، نو فنکشن تا نه چې کوي؟ ریکویسټ کوي، درخواست درنه کوي، یا همدارنګه کېدای شي درخواست ونه کړي، یا کېدای شي موږ سره څه شي د څه دپاره؟ د ډیټا دپاره. ډیټا موږ ورکوو. صحیح د ډیټا موږ سره کېدای شي موږ سره انټیجر وي، سټرینګ وي، موږ سره څه شی وي؟ ډیټا موږ سره کېدای شي فلوټ وي، ډبل وي. دا موږ سره ډیټا ټایپس دي که نه؟ نو دغه ټایپ کې موږ سره چې ډیټا موږ سره ریکویسټ کوي، دا کوم فنکشن چې دي، نو دغه موږ سره کېدای شي یا ریکویسټ وکړي یا ونه کړي موږ سره د ډیټا لپاره. که چېرې ډیټا لپاره ریکویسټ وکړو نو بیا څه کوي؟ د فنکشن د ډیټا باندې موږ سره اپریشن کوي او یو عملیه په اجرا کوي او هغې نه موږ سره یو ریزلټ لاسته راکوي چې هغه موږ سره یو سنګل ویډیو وي، موږ سره یو ویډیو وي. So the data that is passed to a function is called function argument. نو دغه ډیټا چې موږ سره د انټیجر فلوټ یا همدارنګه ډبل سټرینګ دا ټایپ وه، دا موږ سره کله چې فنکشن ته پاس شو دا موږ سره څه په نوم یادېږي؟ دا موږ سره د arguments of function په نوم یادېږي. دلته زه درته یو اگزامپل درکولی شم. صحیح ده، example مثلا ما سره چې دا ما سره د سم په نوم فنکشن ده. صحیح ده، څه په نوم ده؟ د سم په نوم فنکشن ده. موږ مخکې هم دا کار کړی و. په سم کې که چېرې تاسو په دې آرګومنټس باندې بیا هم پوه شوي نه یاست، موږ سره د فنکشن ټاپکس ته لاړ شئ، فنکشن پلی لیسټ ته، او په هغې کې موږ سره اول او دویمه ویډیو وګورئ، یا په دویمه ویډیو کې یا په اولې ویډیو کې موږ سره د آرګومنټس په باره کې زیات معلومات ورکړل شوي دي. صحیح ده، او کار پرې شوی ده. نو دې کې موږ سره چې کوو، دې کې موږ سره د انټیجر ټایپ ویریبل اخلو. فار ایگزامپل ما چې 10 انټیجر ویلو ده که نه، 10.5 موږ سره د فلوټ ده. نو که چېرې دا دواړه جمع کول غواړو نو سم موږ خپله دا فنکشن ده چې دا موږ سره چې دا موږ سره د math ډاټ h هیډر فایل کې موږ سره پرته ده. دلته موږ سره چې هغه هیډر فایل ورته منشن کوو د math ډاټ h، چې کوم موږ د لاست ټاپک ده ګوره math ډاټ h، دا موږ سره چې دا بیا انکلود کوو موږ بلټ ان فنکشن دي. نو دا موږ سره چې دا دواړه به جمع کړي او دې نه یو ویډیو موږ سره لاسته راکړي. بیا دغه ویډیو موږ کولی شو موږ سره یو ویریبل ته اساین کړو، پرنټ یې کړو، یا همدارنګه ډایرکټ یې پرنټ آوټ یا پرنټ سکرین ته ولیږو. دا موږ سره arguments of function. او بیا هم چې we will cover functions of header files which are listed below. دا header files function یې موږ په دې پروګرامونو کې
مطلب دا فنکشن به سټډي کوو یا کې د شي دوه ویډیو کې نور ویډیوګان راشي یا همدارنګه په یو ویډیو کې موږ سره conny.h studio.h string.h او همدارنګه math.h هیډر فایلز فنکشن چې کوم دي هغه موږ سټډي کوو او په دې ویډیو کې ان شاء الله همدا کار وو او بل دغه conny.h هیډر فایل ان شاء الله هم سټډي کوو ځکه چې ویډیو سایز اوسه پورې کم د 15 منټه ده نو راځو ډایرکټ ډیف سی پلس پلس ته جمپ کوو دا به چې کوم دا به کلوز کوم سه دلته موږ سره ډیمو په نوم د ما جوړ کړی دا مخکنه دا به چې دا به زه اوپن کوم دا ګوره موږ سره تیار جوړ شوی دا په دې کې اوس موږ سره انکلود شوی څه انکلود شوی دا آی او سټریم هیډر فایل انکلود شوی په دې کې یو بل هیډر فایل هم انکلود کوم چې د انکلود مینینګ څه دا چې د مطلب د دې نه څه فنکشن راوخلم اوس دې کې موږ سره د کوم یو د conyu.h د دې هیډر فایل فنکشن اوس موږ سټډي کوو په دې کې موږ سره زیاتې فنکشن موجود دي چې اولنی فنکشن د دې نه موږ سره چې دا موږ به کلیر سکرین فنکشن وسې دا کلیر screen function ده clear screen function موږ څنګه لیکو موږ لیکو چې c l r s r او دغه clear screen یا بالکل نو دا فنکشن د موږ سره کشیر دا فنکشن موږ یوز کوله دا موږ په کوم آی ډي استعمالو دا موږ په کوم مخکنی آی ډي چې و د سپنو و موږ سره هغه د تربو سی پلس پلس په نوم و نو دې کې موږ چې کو دې کې موږ پروګرام کوو نو هغه کې بس چې کوم موږ د کلیر سکرین فنکشن استعمالولو په دې په ځای موږ په ډیف سی پلس پلس کې موږ څه استعمالو موږ لیکو چې سیستم او به دې چې کو دې کو دې لیکو چې کلیر سی ال اس دی سی ال اس او دا فنکشن ده د فنکشن په واسطه کې د فنکشن په واسطه چې بار څومره سيزونه دي هغه ټول بس کې او ټول موږ سره ختميږي فار ایگزامپل ما د ولي کې سی اوټ مې لیکه چې انټر ډیټا سه انټر ډیټا اوس لیکم سی ان ک ډیټا په نوم یو ویریبل بزه اول جوړوم دې لپاره هم دې کې به چې کوم دې کې به ضرورت هم چې کریکټر ډیټا یا نه کریکټ یا ډیټا سیده کریکټر ډیټا او د ډیټا په ټول الفابet 10 الفابets او بیا چې کده دې کې ضرورت هم چې د نورس دراشه کې دلته کې ورته سی اوټ کا دغه ډیټا that you input is کوم ډیټا چې تا انپوټ کړه کومه ودا هغه سره دا ډیټا ده او ان لاین واخلم موږ سره ګوره دا ډیټا په نوم ویریبل جوړ شه د کریکټر ټایپ لاس لیټر واخلې موږ سره انټر ډیټا میسج پر کې ډیټا انټر کو کله چې ډیټا انټر کړه بیا غنه ورسته کلیر سکرین فنکشن کال کیږي او دا ټول کلیر کی برني خطونه دا انټر ډیټا او دا کم چې انټر شوی دا هغه نو ورسته به یو لاین سره پرینټ کی چې ډیټا that you input is equal to this and with the insertion operation واسطه موږ چې دا می آوټپوټ ته ورکړی نو لازم دا کمپایل او رن کوم انټر ډیټا مورک فور ایگزامپل ما شور کې چې کریکټر ټایپ د نظر ټایم چې هلو ورکړه انټر وکړه نو سره ابرنی ډیټا ختم شوی چې ډیټا that you input is hello ابرنی ډیټا د کلیر سکرین فنکشن په واسطه ختم شو system او د کې بچي cls clear screen بل په کې کوم یو فنکشن ده د get ch فنکشن ده نورې فنکشن هم په کې شته خو هغه موږ سره په دې آی ډي کې کار نه کوي هغه موږ سره مدر تر لکه څنګه چې ویلې په ټربو سی پلس پلس کې کار کوي چې هغه ان شاء الله ما سره اپ ټو ډیټ دا کار نه کوي مطلب د اپډیټ په کار ده نو ځکه چې کله اپډیټ کوم نو دا به تاسو ته تشریح کوم په بل ویډیو کې ان شاء الله نو راځم بل فنکشن موږ get ch فنکشن ده کوم چې په conyu.h header file کې پرته ده صحیح ده دا built in function کومه built in function دا یو فنکشن او دا فنکشن موږ سره څه کار کوي دا فنکشن موږ سره اصلا کې د get ch مطلب get character ده صحیح ده get ch مطلب character ده دا د مینګ ورکوي مطلب دا یک شارټ کټ ده او دا فنکشن څه لپاره استعمالېږي د سنگل کریکټر اخیستو لپاره استعمالېږي د کیبورډ نه صحیح ده په کوم ټایم کې د پروګرام ایگزیکیوشن په ټایم کې فور ایگزامپل کچې زرا شم دا کمپایل او رن کوم دا پروګرام نو موږ سره بس وایي دا پروګرام به سره پوز شي مطلب پوز څه مطلب او بدلیږي مطلب کلوز کی به نظر کچې دا پروګرام ګوره زرا شم دې نه رن کوم ګوره دا پروګرام باندې کې موږ سره پوز دا پروګرام باندې کلوز کی تر څو زه د کیبورډ نه یو بٹن پریس نه کوم او دا کله چې دا انپوټ واخیسته انپوټ بسنګ اخلي دا موږ سره ډسپلی کیږي نه د ګیټ کریکټر کې صحیح ده د په ځای یو بل فنکشن ده چې هغه موږ سره چې هغه موږ سره کریکټر اخلي او ډسپلی کیږي هم د ګیټ څه په نوم دا هغه موږ سره د ګیټ سی ایچ ای په نوم ده
سی ایچ ای اوس دا څه کار کوي دا موږ نه یو الفا کریکټر اخلي او هغه ډسپلی کوي دا هغه د دې ترمنځ ډیفرنس دا ګوره زه اول څه استعمالوم اول زه ګیټ سی ایچ فنکشن استعمالوم سیدا دا ګیټ سی ایچ فنکشن څه کوم دا زه کمنټ کوم کمنټ مطلب دغه نه کار نه اخلم دا ډیسیبل کوم دا مې ډیسیبل کړه زه د ګیټ سی ایچ ای کریکټر هغه نه کار اخلم ګوره کچیر زه دیتا راشم دا پروګرام په پوس هم کې خو دې نه کچیر کریکټر دی ورکړه دا کریکټر به تاسو سره ډسپلی ګوره ایم انټر کړه ای ډسپلی کړه او بل دغه ګیټ سی ایچ ای دا ګیټ سی ایچ ای وکنه دا دا چې کې دم سره دا کار کوي دا ګیټ سی ایچ ای په دې کانجوریشن فایل کې دا موږ سره دا څه کار کوي دا موږ یو کریکټر اخلي او هغه ډسپلی کوي خو ګیټ سی ایچ موږ سره څه کار کوي ګیټ سی ایچ به موږ سره کریکټر نه اخلي ورته دا موږ سره ډسپلی کیږي نه کریکټر اخلي خو ډسپلی کیږي نه بخنه غواړم ګوره کریکټر می ورکه ډسپلی نشو مین ډیفرنس دې ترمنځ همدا و نو دا درې فنکشن موږ سره وکارول شو بل فنکشن موږ سلورم فنکشن چې کارو هغه موږ سره کی بی مطلب کیبورډ او هټ کیبورډ نه یو چې یو دا کم کریکټر چې داغه هټ کوي یو کیبورډ یو بټن به هټ کیږي بیا به چې بیا موږ سره کار دی اخیستل کیږي فور ایگزامپل زه وایم څنګه the string نه کریکټر اخلم سي دا کریکټر کریکټر ch سي دا زه وایم while مطلب کچيري کیبورډ هډ شوی نه وي صحیح ده کچيري کیبورډ هډ شوی نه وي د باډي کې کار کوا while څنګه موږ سره لوپ ده کنه لوپ کې موږ سره د باډي تر هغه پر چلیږي هغه پر چې مطلب کیبورډ هډ دا فنکشن موږ سره کار اخیسته دي نه مطلب کار هغه وخت حاصل کیږي چې کله کیبورډ هډ شي نو دا به شي دا هغه وخت فالس شي کنه موږ سره کچيري نوٹ ده کنه نوٹ هډ مطلب زه وایم چې هډ کوم نو موږ سره نوٹ هډ په هډ باندې تبدیل شي نو دا موږ سره فالس شو کله چې کنډیشن فالس شي نو فال نه موږ سره وایل ودرېږي لو دلته کې زه س اوټ کوم سی اوټ کوم چې افغانستان لو سی اوټ کوا او بل څه کا یو بیپ هم بګیا چوای یو بیپ او به چې کا روانو سره اوس دې کې چې کومه دارن کوم زه while loop وکړل while loop سو په while loop موږ سره کچېر کیبورډ هټ شوی نه وي ګوره not hit not keyboard hit فنکشن شي وي نو موږ سره څه دا ایگزیکیوټ کوا کچېر کیبورډ هټ شو فنکشن کار واخیستل شو موږ سره څه وکړه لوپ ودروا او دا چې کوم دا به هم زه کمنټ کوم نو موږ سره څو فنکشن شوي 1 2 3 4 یو ځینې نور فنکشن هم دي چې هغه موږ سره په دې کمپایلر کې نه کیږي یا دې آی ډي ای کې نه کیږي هغه موږ سره په ټربو سی پلس پلس آی ډي کیږي چې پر روانه ویډیو کې وکړو او د ویډیو لپاره بس